الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلسله پدې کې روانه وا چې وابیان د اهل حدیثو په جامه کې منکرین د قرآن او د حدیث دي. هغه آیات او حدیث مني چې د دوی د خواهش سره مطابقي، او کوم آیات او حدیث چې د دوی د خواهش نه خلافي هغه آیات او حدیث بیا نه مني. ګوره آیات کې او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې راغلي دي چې بې اودسه سړی به قرآن ته لاس نه وروړي. زه به د الله پاک په توفیق باندې یو آیات او 15 د پیغمبر علیه السلام احادیث درته ذکر کم چې او داسه سړی قرآن ته لاس نشي وروړلی، او د دې په خلاف به بیا د وابیانو مسلک هم درته پیش کم چې د دوی په نیز باندې بې اودسه سړی قرآن ته لاس وروړی شي. الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون، قرآن ته به لاس نه وروړي مګر هغه خلک چې هغه پاکي، یعنی په اودس باندې وي، په غسل او په جنابت کې هم نه، په جنابت کې هم نه او بې اودس هم نه. دارنګې عن حکیم ابن حزام ان نبی صلی الله علیه وسلم لما بعثه والیا الى اليمن قال لا تمس القرآن الا وانت طاهر. مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 415، دار قطنی جلد اول صفحه 122. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حکیم ابن حزام یمن ته د والی په صفت لېږلو نو ورته وی فرمایل چې قرآن ته ګوره ګوتې ورنوړي تر څو چې د اودس نه کړي، تر څو چې پاک نه. دارنګې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه التبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد جلد اول صفحه 206. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې قرآن ته به د پاک سړي نه ماسوا نور خلق لاس نه وروړي. لا يمس القرآن الا طاهر، ګوتې دې نه وروړي قرآن ته مګر پاک سړی دې قرآن ته لاس وروړي. عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر. موطا امام مالک صفحه 115. د حضرت عبدالله ابن ابو بکر ابن حزم نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمرو ابن حزم ته کوم خط لیکلو نو په هغې کې ورته دا لیکلي چې ګوره قرآن ته به د پاک سړي نه بغیر بل څوک ګوتې نه وروړي، ناپاکه به قرآن ته ګوتې نه وروړي. عن انس بن مالك قال خرج عمر متقلد السيف فقيل له ان ختنك واختك قد صبوا فاتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرؤون طه فقال اعطوني الكتاب عندكم أقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توزأ. فقام عمر فتوزأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه، دار قطني جلد أول صفحة 123. حضرت أنس بن مالك رضي الله عنهما د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده، هغه فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه د خپل کور نه راووتو، تورې په غاړه کې پرته وه. چا ورته ویلې چې ستا اوښې او خور هغوی خپل دین بدل کړو، یعنې مسلمانان شو. نو حضرت عمر د خپل اوښې او د خور پسې ورغلو او د دوی سره یو مهاجري صحابي و چې حضرت خباب نومېدو، هغه ورته سورت طه تلاوت کولو، دوی سورت طه تلاوت کولو. نو حضرت عمر ورته وفرمیل چې هغه کتاب راته راکړئ چې کوم تاسو سره دی چې زه یې ولولم. حضرت عمر خط لوستلی شو نو خور یې ورته وفرمیل چې ته نجس یې او قرآن ته نجس سړی لاس نشي وروړی، پاڅېږه غسل وکړه یا اودس وکړه او بیا به موږ تا ته دا قرآن درکړو چې تی تلاوت کړي. نو حضرت عمر پاڅېدو اودس یې وکړو، بیا یې قرآن راواخیستو، دا پاڼې راواخیسته او سورت طه یې تلاوت کړو. كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته، بخاري جلد أول صفحة 3. حضرت أبو وائل بخپل خادمه د حیض په حالت کې حضرت ابو رزین ته لیږله چې قرآن راوړي ورنه. نو دې حایضې به قرآن ورته راوړو خو قرآن به یې د علاقې نه نیولی و، یعنی د هغه کړۍ نه به یې نیولی و، قرآن ته به یې ګوتې نه وروړي. د دې نه اوس دا ثابته شوه چې بې اودسه سړی قرآن ته لاس نشي وروړی. د قرآن ته د لاس د وروړلو دپاره اودس او یا غسل شرط دی. او د دې په خلاف باندې لا مذهب وکټوریان لیکي چې قرآن ته لاس وروړل جایز دي،
عبدالرحمن الشافعی رحمه الله فرمای ولا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالاجماع رحمت الامه صفحه 15 یعنی قرآن ته لاس وروړل او یو ځنې بل ځای ته وړل د بې اودسه سړي دپاره اجماعا ناجایز دی لیکن د دې په خلاف وکټوریا اهل حدیث لیکي وقیل لا یشترط الطهارة لمس المصحف وجزم به الشوکانی وغیره من اصحابنا نزول الابرار جلد اول صفحه 9 یعنی داسې ویلي دي بعضې علماو چې قرآن ته د لاس د وروړلو دپاره طهارت او پاکي شرط نه ده په دې باندې زموږ شوکاني زموږ د اهل حدیثو وکټوریانو شوکاني او نورو علماو جزم کړی دی نواب نور الحسن وکټوریا اهل حدیث لیکي اگر چې محدث را مس مصحف جایز باشد عرف الجادی صفحه 15 یعنی اگر چې بې اودسه سړي ته قرآن ته لاس وړل جایز دي نو وګورئ محترم ورونو قرآن څه وایي او د پیغمبر علیه السلام احادیث څه وایي او وکټوریا اهل حدیث څه وایي دا د اهل حدیثو په جامه کې وکټوریان منکرین د حدیثو دي ان شاء الله موږ په دې درسونو کې ستاسو یقین په دې باندې راولو چې دا د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو